د توندروي او جنگونو سره مخامخ د پاکستان جنگځپلې قبایلي سیمې سیمایز مشران او په تعلیم پوهه کسان په سیمه کې د یونیورسيټي جوړولو غوښتنه لري. دوی د غوښتنې په ډېر اسماعیل خان سیمه کې د محسود ویلفیر اسوسییشن لخوا د تعلیم پرمختګ لپاره جوړ شوی یوې غونډې پر مهال کړې. غونډې ته وینا پر مهال سیمایزو مشرانو او پوهانو وویل د توندروي او جنگونو څخه خلاصېدو یوازینۍ لاره تعلیم ده. خو زیاته کړه په سیمه کې شته تعلیمي ادارې انتهایی زیاتې ضعیفې دي او حکومتي چارواکو ته پکار دي د سیمې تعلیمي کچه راپورته کولو لپاره په زیات شمېر سره په سیمه کې معیاري تعلیمي ادارې پرانیزي. محسود ویلفیر اسوسییشن لخوا د جنوبي وزیرستان طالب علمانو د ازموینو پر مهال غوره پوزیشنونو اخیستونکي طالب علمانو کې د دوی حوصله افزایي لپاره ایوارډونه هم ویشتل سول. مو نوم شمله محسود دی. زه بای کاسټ محسود یم. زه دلته نن راغلی وم. مو لایک دلته محسود ټیلنټ ایوارډز وي هغې پوره زه سلیکټ شوې وم. لکه ویس سکولز جوړ شوي دي او زه وایم چې ټولې ګرلز لوړ شي ها ایجوکیشن حاصل کړو چې بل ورته دی هلته روشي هلته پرائزز واخلي. مو نمبر 2017-1050 के 98.6% में था. बस दगा में 10 बच्चे मेहनत में कवली दगा पूरा मुख पर एक्स्ट्रा को मतलब एक्टिविटीज में बान कړی وي او خالی مې دا سبق باندې توجه ورکاوله. د سیمې مشرانو وویل چې د امن راوستلو لپاره تعلیم یوازینۍ لار ده چې کرکې ختموي او هر مشکل هواره وي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو تیر شوی مرستیال مشر انسپکټر جنرال او د محسود ویلفیر اسوسییشن مشر رحمت خان محسود وویل په سیمه کې د امنیت وروسته حالات سم شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې د سیمې حالات او پرمختګ کولو لپاره حکومتي چارواکي په جنوبي وزیرستان کې په زیات شمېر سره تعلیمي ادارې پرانیزي. موږ علاقه ډېره محرومه ده. اوسه پورې سوای د پرایمري میډل یا میکسیمم انټر پورې بل اداره نشته. او د مسعودو د سټوډنټ تعداد په زراو دی په هغه نه دی په سواو نه دی په زراو دی. څوک په راکچې ته ځي څوک پېښور ته ځي څوک لاهور ته ځي چې زه موږ ځکه دا ډیمانډ وکړی چې په خپل کورس نه کم از کم باوجود موږ دوره ایجوکیشن کمه یو یونیورسيټي خو موږ دغه حق لرو. یو ساوث وزیرستان شه یو منسټری نه بلکې ساوث وزیرستان ته معلومه ده چې بیٹنی دی مسعود دی وزیر دی چې په هر ایریا کې یو یونیورسيټي هغه د لپاره چې دغه د سټوډنټ تعداد زیاتې او ایجوکیشن چې دا رڼا ده دا یو روشنی ده. د کرک یونیورسيټي شریک وایس چانسلر ډاکټر میرزا جان محسود وویل ایچ سی پالیسي ده چې په هر ضلع کې یونیورسيټي یا د یونیورسيټي یوه برخه پرانیزي. هغه زیاته کړه ایچ سی ته پکار ده چې په هر قبایلي سیمه کې هم ورسره یوه یونیورسيټي یا د یونیورسيټي کیمپس پرانیزي. ویل له دې سره به نه یوازې د نارینهو بلکې د زنانو تعلیمي کچه هم په بره راشي. ساوث وزیرستان شه که د مش خپل یونیورسيټي وي یا فاټا شه از هول فاټا وکړه که مش خپل یونیورسيټي وي نه مش بچون ته نشته زوره شه دای پېښور ته سي د اسلام آباد ته سي د خپل وته ګرومینګ کیږي. لہذا ادارې ډېرې ضروري دي. بغیر ادارې نه موږ ترقي نشي کولی. د محسود ویلفیر اسوسییشن لخوا په جنوبي وزیرستان کې د یونیورسيټي یا د اعلی تعلیمي ادارو جوړولو غوښتنه په داسې حال شوې چې یو غیر دولتي اداره الف اعلان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په ګډ هیواد کې قبایلي سیمې یا فاټا په تعلیمي کچه کې تر ټولو وروسته پاتې شوي دي. په دغه راپور کې زیاته کړې ده چې دلته د نارینهو او زنانو د برابرۍ کې هم دومره زیات فرق راغلی دی چې په سیمه کې د زنانو تعلیم د نشت برابر دی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي ډیره اسماعیل خان.